السلام علیکم دوستانو. IPL کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې د ماتو سلسله لا روانه ده. نن یې بیټینګ شو خو بالینګ یې کمزوري و. راشد خان خپله پوره هڅه وکړل خو په یوه ګل نه پسرلی کیږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ. په ټاکل شویو شل اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړلې. د حیدرآباد لپاره منیش پانډیا په 40 بالونو باندې 1 منډې جوړې کړلې. ډیویډ وارنر په 55 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړلې. کین ویلیمسن په 10 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړې. ناسوځېدلی پاتې شو. چنای سوپر کینګز لوبډلې یاد هدف په 13.3 اوره کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. روټورایچ چې ډېره په زړه پورې لوبه یې ترسره کړل په 44 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړې. ورپسې پاپ ډوپلیس بیا په 38 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړلې. لوبه یې په 7 وکټو وګټل. د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره یوازې راشد خان چې ډېره زبردسته توپاچونه ترسره کړل په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړلې. 3 مهمې خطرناکه وکټې یې واخیستلې. پاتې بالرانو یې کومه وکټه نه واخیستل. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.